السلام علیکم ملګرو، تاسو ورور تاسو ملګری جاوید افغان د یوې نوې ویډیو سره. دوستانو د اتاسه بارک یو مولوی صاحب ډیر یو زبردست یو ښکلی بیان کړی دی. راځئ تاسو باندې هم دا بیان اورم او بیا پې خبرې کوو. د دې افغانستان یو سړی دی هغه په نوم باندې د هغې بعضې نیم کردار چې وګوري، د هغې اخلاق چې وګوري، د هغې د زړه درد چې وګوري. بله ورځ یې ویډیو مخې ته راغله، یو پردۍ ښځه مړه ده بوډۍ، هغې پسې دومره جاړي لکه خپله مور چې مړی، د هغې پسې د سترګو نه اوښکې روانې دي. دا په زړه کې د انسانیت قدر دی، دا په زړه کې د انسانیت وقار دی. هغه سړی کور په کور باندې ګرځي، چېرته یتیمان دي نو دا پسې روان دی، چېرته کونډې دا پسې روان دی. باد ته نه ګوري، باران ته نه ګوري، د انسانیت د مخلوق، د الله د مخلوق د هغې د کامیابۍ غم ورسره دی. د یو چا په مخ باندې خندا راولي، د یو یتیم په شونډو باندې خندا راولي، د یتیم په سر باندې لاس راکش کاږي. بچیه پلار کو نشته، زه پلار یم، مورې کو ستا خاوند وفات دی، دا بچی دی ژوندی دی، ستا هر قسمه خدمت به کوي، تاله به د کور ضروریات پوره کوي، تاله به د کور مصارف پوره کوي. بعضې نیم سړی اعمال لاسې کوي، والله من ورته وپخسېږو. الله دومره ځوانۍ کې چې ګیره خو په مخ باندې وړه پرته ده، الله نور داسې ظاهرا څه نه ښکاري، خو الله ستا په مخلوق باندې مین دی. الله ستا د مخلوق غم ورسره دی. الله ستا د مخلوق دپاره در په در باندې ګرځي، کور په کور باندې وګرځېدو. سړی وی ارمان دی چې دا خدمت ما کړی وی، ما د یتیمانو خدمت کړی وی، ما د کونډو غم کړی وی، ما د ګورو عزتمندو. تاسو دغه عالم دین مفتی صاحب دغه بیان واورېدو، د عطا صاحب باره کې څومره یو ښایسته خبرې وکړې. هغه وویل چې ما د عطا صاحب دغه ویډیو وکتله کله چې دغه عطا صاحب دغه مورکۍ له بتلو بیا دغه مور وفات شوه. لکه دا د خپله مور نه وه، خو به هر حال دته درد دومره ورسوه لکه سړي چې خپله مور وفات شوي وي. نو یقینا دغه مولوي صاحب چې کومې خبرې وکړې، نو د دې نه معلومیږي چې عطا صاحب یو نیک انسان دی، یو دینداره انسان دی، د یو ښې کورنۍ سره تعلق لري. یقینا چې عطا صاحب الله پاک په دې دنیا بخلی وي، ځکه چې د ډیرو کونډو د ډیرو یتیمانانو مرسته وکړه. الله پاک دې نور هم د عطا صاحب پرنګي زمونږ په دې وطن کې، په پاکستان کې، په افغانستان کې نور خدمتدار خلک هم پیدا کړي. نو دوستانو ویډیو مې ځکه وکړه چې د عطا صاحب باره کې دغه مولوي صاحب چې کومې خبرې کړې وي ډېر زبردست وي، په ما ډېرې ښې ولګېدې. یقینا چې په تاسو به هم ښې لګېدلې وي. د نورو ویډیوګانو دپاره زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.